السلام علیکم ملګرو یار ویل پلیټ افغانستان د 222 سکور د انډیا د خپ بولینګ په خلاف باندې ډېر غټ سکور دی ټول وطن ته مبارک شه دغه افغانستان د نننی بیټینګ ولې چې انډیا خو صحیح د غټ ټیم نه میچ خو وګټو خو افغانستان چې نن دا کم بیټینګ وکړو یقینا چې تعریف ور بیټینګ وکړو دغه د انډیا د بولینګ خلاف دغه سکور د افغانستان لپاره 400 سکور دی نو ټول وطن ته مبارک شه په دغه افغانستان د بیټینګ په چایدو باندې چې افغانستان بیټینګ ډېر خوز او چایدو په دې میچ کې ملګرو افغانستان او د انډیا کم میچ د افغانستان د کم نه فرفام چې د بیټینګ ډېر بهترین فرفام و زموږ دونه تمه توقع نه وه چې انډیا په دغه ښه بولینګ په خلاف به افغانستان یاره 222 سکور وکړي مطلب ډېر غټ سکور دی د دې نه مخکې اسټرالیا او د انډیا میچ وشو اسټرالیا ټول ټیم په 109 سکور باندې وشو مطلب دا چې د افغانستان د اسټرالیا د ټیم د په بیټینګ باندې انډیا سره ډېر ښه و ځکه 222 سکور یې وکړه د انډیا دغه وکټ د ډېرو سکور وه خو د انډیا بولینګ ته که موږ راشو نو ډېر بهترین بولینګ دی د افغانستان د دغه بیټینګ په خلاف باندې د افغانستان ډېر ښه پرفارم کړی نن حشمت الله شاهدي اتیا کړي دي په اتیا کې بلنو باندې عظمت الله عمر دي 2 شپېته کړي دي د دې دوه پارتنرشپ پکې ولګېدو ما خو تاسو ته بل ویډیو کې ویلو چې په ون ډے کې په دغه ون ډے میچونو کې پارتنرشپ ډېر زیات مهم اهمیت لري نو عظمت الله عمر دي او حشمت الله شاهدي پارتنرشپ وکړو همدغه و چې افغانستان ټیم 222 مطلب ډېر ښه هدف انډیا ته ورکړو خو انډیا بولینګ ډېر زیات مضبوط دی که دغه وکټ د غټ سکور وه راځو د افغانستان بولینګ سایډ ته چې انډیا ټیم په 15 شورونو کې دغه 222 هدف پوره کړو نجیب آوټ اف فورم دی که نجیب په دې باندې اکرام ملي خیل یار اساسا وخت مکمل آوټ اف فورم دی یو سکور دوه سکور هم ترې نه کېږي نو که دې دوه بیټسمینانو کې یو بیټسمین اخیستی وی او یا په دې رحمان الله ګربز رحمت شاه او یا ابراهیم زدران کې یو بل بیټسمین چې لیدلی وی نو دغه سکور به افغانستان تقریبا 340 330 پورې سکور انډیا ته هدف ورکړی وی بیا به لږ په مشکل باندې انډیا دغه سکور پوره کولی خو انډیا بیټینګ ته که موږ وګورو نو هغه سم خماران دي هغه ټول داسې پلیران دي چې مطلب ویرات کوهلي ډېر ښه پلیر دی شریاس ایشان کشن روهیت شرما سیزه وله یو سل او یو د سکور یې وکړه صرف په 100 اتیا بندو باندې مطلب ډېره تیزه سنچري وله ویرات کوهلي 15 وکړه شریاس 40 وکړل مطلب د انډیا بیټینګ ته که موږ وګورو د افغانستان د بولینګ په خلاف باندې ډېر زیات مضبوط دی د افغانستان بولینګ مضبوط دی په خپل ځای باندې خو که دغه سکور افغانستان ټیم بنګلادیش ته کړی وی نو یقینا چې افغانستان ټیم به دغه میچ ګټلی وی د بنګلادیش نه به ګټلی وی دغه سکور د کمزورو ټیمونو خلاف مطلب په کار دی دغه 222 280 افغانستان کولی شي چې مطلب دا نن چې څرنګه بیټینګ افغانستان وکړو دغه د نیدرلینډ خلاف په کار دی سریلنکا خلاف په کار دی مطلب چې 290 سکور د نیدرلینډ خلاف د سریلنکا خلاف افغانستان وکړي نو افغانستان بالکل کولی شي چې میچ وګټي خو د انډیا بیټینګ ته که موږ راشو انډیا بیټینګ ډېر زیات مضبوط بیټینګ دی نو افغانستان دغه لوبغاړو طرف ته راځو چې افغانستان نن ډېره ښه لوبه وکړله خفه کېږئ مه ملګرو ډېره زبردست لوبه وکړه افغانستان ټیم ډېره په زړه پورې لوبه وکړله خو ځکه ویل چې هلته په مقابل کې د انډیا بیټینګ ډېر زیات مضبوط بیټینګ دی انډیا د دنیا نمبر 1 یا نمبر 2 ټیم دی او افغانستان 7-8 نمبر کې دا ټیم چلیږي نو ټول وطن ته مبارک شه ټول افغانستان ته مبارک شه چې افغانستان یو ډېر ښه هدف ورکړو انډیا ته مطلب دا چې په 1.5 سکور باندې 1 سکور باندې په افغانستان ټیم بیا اوټ نه شو او افغانستان یو ښه ټوټل ورکړو انډیا ته او انډیا ټیم دغه میچ په خپل نوم باندې کړو نو د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دې وجه شیر کړئ چې زموږ دغه خبرې زموږ دغه مذاکره نور ملګري هم واوري او چیرې په افغانستان ټیم ښه لوبه کړې ده ټولو ملګرو نه ډېره مننه چې زموږ دغه ویډیوګانې لایک کوي شیر کوي کمنټ کوي یو جهان مننه ټول ملګرو د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د نیکسټ میچ په افغانستان کوم دی په هغې باندې انشاءالله بیا تاسو سره زه ویډیو جوړوم چې راته کول پکار دي د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج درسره فالو کړئ زموږ ټیک ټاک اکاونټ او یوټیوب چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ولرئ د الله په امان